دا ښاغلی سردراز خان خټک صاحب هغه شعرونه وې او ما ته د پښتو هغه ټپه رایاده شوه چې دا تا ته چا وی چې مین شه، دا تا ته چا وی چې مین شه په سپینه ږیره د سیلاب ته وکوځي. نو دا ښاغلی سردراز خان خټک صاحب چې ډېره رنګینه شاعري موږ ته واوروله، زموږ ډېر دروند خوږ مشر دی. اوس د مشاعرې بل شاعر ملګری محمد ګل منصور له زه د خپل ډېر خوږ او ګران ملګري اقبال شاکر په دې شعرونو باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې کار ته روزګار ته مې د خوږ زړګي درزا نه پرېږدي، کار ته روزګار ته مې د خوږ زړګي درزا نه پرېږدي، مینه پرېږدمه خو څه چل د مینه ما نه پرېږدي. او کله یو بابا له بیایي کله بل بابا له، کله یو بابا له بیایي کله بل بابا له، د لیوني په سر کې څوک تیار سودا نه پرېږدي. د ښاغلي اقبال شاکر په دې شعرونو باندې محمد ګل منصور چې د سوات د ګلورین ځمکې یو ډېر ښه شاعر دی، هغه له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام باندې ونمازي. ښاغلی محمد ګل منصور. اتنا وی اے عشقا زدی وسم خدا زور نه دی زور دا دی، اے عشقا زدی وسم خدا زور نه دی زور دا دی، تیرې زړه نه وباسا رڼا جانان لورکا. او خدایا په دې دوو کې یو سوال خو مې قبول کا، یا خدایا په دې دوو کې یو سوال خو مې قبول کا، نو یا مال جانان راکا او یا ما جانان لورکا. ډېر من ما هر پاڼه کې د ژوند د کتاب نشي مونده، ما هر پاڼه کې د ژوند د کتاب نشي مونده، د مینې باب چې پکې وي زما هغه پاڼه ده. او زما د کلي د ساده علي به څه ووایم، زما د کلي د ساده علي به څه ووایم، د زړه نقشې ته یې ویل چې دا د څه پاڼه ده. مننه مننه. او تا که په خپل زړه کې ځای کړی نه یم خو ما د خپل زړه نه ویستلی نه یم، تا که په خپل زړه کې ځای کړی نه یم خو ما د خپل زړه نه ویستلی نه یې. حسن هغه دی چې شاعر پیدا کړي، که زه شاعر نه یم ته ښکلی نه یې. د کلیوالې مینې اور په زړه کې بل که زما، د کلیوالې مینې اور په زړه کې بل که زما، رومال راولېږه نامه ورباندې ګل که زما. او پردي راوړي نه خپلېږي خو یو سوال کومه، پردي راوړي نه خپلېږي خو یو سوال کومه، خدایه بس دقه یو پردی راوړی خپل که زما. پردي راوړي نه خپلېږي خو یو سوال کومه، خدایه بس دقه یو پردی راوړی خپل که زما. او هغه هم ټول عمر ریګونو کې خوبونه وکړل، هغه هم ټول عمر ریګونو کې خوبونه وکړل، هغې هم ستړي سره ستړي غوندې مینه وکړه. او په خپلو لپو کې یې ما باندې اوبه وڅښلې، په خپلو لپو کې یې ما باندې اوبه وڅښلې، هغې محل کې د جونګړې غوندې مینه وکړه. مننه جي. او نزار صاحب ستا د دیدن په امید هغه شان خیرونه غواړم، ستا د دیدن په امید هغه شان خیرونه غواړم، د ملنګۍ جامه کې اوس هم ستا په خار وړمه. او په ما الزام دی څوک جرګه کې را سره نه دي اوس، په ما الزام دی څوک جرګه کې را سره نه دي اوس، چې جرګه بوزم زه تې ډلې ته د یار وړمه. مننه. ستا د هغه تیر حسن خاطر کوم مجبوره یو، ستا د هغه تیر حسن خاطر کوم مجبوره یو، ناس تر تلا هر مازدیګر هغه شانتې لار کې یو. او مړاو ژوندي ټول ښکلي به یو ځای پکې ووینو، مړاو ژوندي ټول ښکلي به یو ځای پکې ووینو، موږ حسن پرست خو د قیامت په انتظار کې یو. مننه. او که د آدم غوندې رباب وهل مې نه دي زده، که د آدم غوندې رباب وهل مې نه دي زده، خو د آدم غوندې په زړه کې درخانۍ ګرځوم. او نوره دې څه وکړم رضا حسن پرست نظره په بنجاري پسې خو کلي کې ډوډۍ ګرځوم. او دا یې هم شرط چې خفه به یم،
دا یو شرط و چې خفه به یم ته که رښتیا غزل کې ونه لیکې غاړه یې راکړله ویې خندل ویل دا غزل کې ونه لیکې منصوره ته څه لیونی غوندې څه ناروا غزل کې ونه لیکې د پېښور نه خپلې کاډې قندهار لبیایي د پېښور نه خپلې کاډې قندهار لبیایي جاړي بنا چې خپل بچي په خپل دار لبیایي جاړي بنا چې خپل بچي په خپل دار لبیایي لکه چې ډېرې کړو سیوا زمونږ د وینو قیمت لکه چې ډېرې کړو سیوا زمونږ د وینو قیمت چې لاس تړلی مو اوس خپل روڼا غیار لبیایي جاړي بنو چې خپل بچي په خپل دار لبیایي جاړي بنو چې خپل بچي په خپل دار لبیایي زما د مرګ د پاره تورا چې جانا لور کی زما د مرګ د پاره تورا چې جانا لور کی هغه بسوکوي چې بما د ګل گزار لبیایي جاړي بنو چې خپل بچي په خپل دار لبیایي جاړي بنو چې خپل بچي په خپل دار لبیایي زه خو حیران کړم د خلکو کوم مقام راکړو زه خو حیران کړم د خلکو کوم مقام راکړو هم بیمار ګڼي او هم بیمار لبیایي جاړي بنا چې خپل بچي په خپل دار لبیایي جاړي بنا چې خپل بچي په خپل دار لبیایي زکلی والیا ما منصورا پیار کی غم کنا زکلی والیا ما منصورا پیار کی غم کنا ز ډېر ویریږم ما ملګري چې مې خار لبیایي جاړي بنو چې خپل بچي په خپل دار لبیایي جاړي بنو چې خپل بچي په خپل دار لبیایي د پېښور نه خپل کاډې قندهار لبیایي جاړي بنو چې خپل بچي په خپل دار لبیایي جاړي بنو چې خپل بچي په خپل دار لبیایي د تعویض په ځای سر باندې تړم د تعویض په ځای سر باندې تړم ستا د زوړ پلو ریښه راڅخه شته دی دا ډېر رنګین شاعر محمد ګل منصور چې په ترنم کې یو غزل وي ډېر ښه شاعر دی او ډېره خوندوره شاعري ستاسو په وړاندې وي انور زیب انور لا د اکرام الله ګران صاحب په دې شعرونو باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې ستا د دنګې ځوانۍ سر نه لګي زما د زړه په کور دې ور نه لګي او ما که څوک وجني لاس هم نه نیسم ما که څوک وجني لاس هم نه نیسم زما په یو حالت کې شر نه لګي او د زړه سودا په ګودر څنګه وکم د زړه سودا په ګودر څنګه وکم لنډې بازار په مازیګر نه لګي د ښاغلي اکرام الله ګران صاحب په دې شعرونو باندې د مشاعرې اخیري شاعر انور زیب انور له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپله وینا باندې ونمانځي ښاغلی انور زیب انور دا د غزل نه مخکې یو څو شعرونه دي چې د زړه د حال مې خبر که لیونیه زړه د حال مې خبر که لیونیه ما هم سم په غرونو سر که لیونیه یا د خپل زړګي د کور واکمن مې جوړ کا
یا د خپل زړګي د کور واکمن می جوړ کا یا خو سم می در په در کلیونیا او د زړه جبا او د خلی جبا دیو کا د زړه جبا او د خلی جبا دیو کا ورک لزان می او تر کلیونیا او زما زړه زما زیګر انورتی زما زړه زما زیګر انورتی ما هم خپل زړګي زیګر کلیونیا. دا اوس یو غزل دی چې د ګران مشر ښاغلي فضل یوسف خان عابد صاحب په طرح باندې دی چې په ژوند کې مې پوره نه کړې ارمان به درته وایم په ژوند کې مې پوره نه کړې ارمان به درته وایم زړګی دې رانه وړی د جانان به درته وایم په تا باندې آباد مې ماڼۍ د خوږ زړګي دي په تا باندې آباد مې ماڼۍ د خوږ زړګي دي که خلقو ته هر سی بر آسمان به درته وایم او زما د زړه خاموش مازیګر که د لږ مست کو زما د زړه خاموش مازیګر که د لږ مست کو بیا هلغې رنګونه د رومان به درته وایم او په ویښه خو ته لاړې په خوبونو کې که لاړې په ویښه خو ته لاړې په خوبونو کې که لاړې بیا هله د زړګي ګله تاوان به درته وایم او هر څوک ته انوره بل وطن کې مسافر یې. دا آخري شعر دی. هر څوک ته انوره بل وطن کې مسافر یې سپرلو کې به دې ستایم خپل ځان به درته وایم زړګی دې رانه وړی دی جانان به درته وایم. ډېره مننه. انور غزل وی او ماته د ساحل صاحب هغه شعر را یاد کړ چې چا کابل لوټ کړو چا کابل لوټ کړو یار چا جلال آباد تاله کړو چا کابل لوټ کړو چا یار جلال آباد تاله کړو زما د زړه بازار لا تا ته غوړېدلی په وخت دی. دا د مشاعرې اخیري شاعر د دې مشاعرې په پای کې زه د ساحل صاحب په دې شعرونو باندې دا مشاعره سر ته رسوو چې په ځان که دې اور ولګو نو ځان به دې پیدا شي په ځان که دې اور ولګو نو ځان به دې پیدا شي د ځان نه خبره پتنګان به دې پیدا شي او منم چې د پچم د رقیبانو باچایي ده منم چې د پچم د رقیبانو باچایي ده خو ما وې قدر نشم نو ګمان به دې پیدا شي او اے ناوې د وطن بڼ د زمرو نه خالي کېږي اے ناوې د وطن بڼ د زمرو نه خالي کېږي یو ځل به دې ډولی تکو جنجان به دې پیدا شي. د ساحل صاحب دې شعرونو سره زه د دې راغلو شاعرانو ملګرو ډېر ممنون و مشکور یم چې دلته زموږ په دعوت باندې رالل او په دې مشاعره کې موږ سره ګډون وکړه. زه یو وارې بیا ستاسو ټولو ملګرو شکریا ادا کوم او دې سره زموږ د نننۍ مشاعره پای ته ورسېده. ګران کتونکو امید دی ستاسو به زموږ د مشاعره خوښه شي. موږ د خپلې رای نه خبرو ستاسو رای په هر حواله زموږ دپاره ډېره معتبره ده. ستاسو د رای په رڼا کې به موږ په خپلو پروګرامونو کې بهتري پیدا کوو د ښه نه د ښه کوشش به کوو د ښه نه ښه ادب به ستاسو په وړاندې راولو پیش کوو به. دې ټکو سره زه سره د خپلو ملګرو د تاسو نه اجازت غواړم په لوی او مهربانه خدای مسپارم. د خدای په امان.